سلامونه او نیکې له دوستانو مهم خبر د سفر کوونکو لپاره هغه هم د دلتا ایرلاین سره دلتا ایرلاین اعلان کړی دی چې د میل 19 نیټې وروسته به په لنډو الوتنو کې مسافرو ته وړیا سنیکس او څښاک نه ورکوي مګر هغه کسان چې دلتا فورس پریمیم څوکۍ ولري بیا به هم دغه خدمات هغوی ته ترسره کیږي. دغه بدلون د دلتا شاوخوا 9% ورځنیو الوتنو اغیزمنې کړي. شرکت وایي چې د تیلو د لوړو بیو او د هوایي صنعت اقتصادي فشارونو له امله دغه پریکړه کړې ده او دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې سپریټ هوایي شرکت هم خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا هغه خلکو لپاره دی چې هغه یو ساعت څخه یعنې 350 مایله څخه کم سفر لري، یو ځای نه یو ایالت څخه بل ایالت ته، یا کوم ځای چې 350 مایلو څخه کم وي هغه واټن د هغو خلکو لپاره دغه پالیسي تطبیقیږي. یعنې په د داخل د تیاره کې به مثال دغه پاپړو بسکټو د اوبه یا همداسې پیپسي همدا جوس او دا شیان چې ورته ورکول کېده دغه به ورته نه ورکول کېږي.